د شپږیزو بادشاه بریدګر افغان توپوهونکی شفیق الله شفق څو کلن شو او ورسره نورې ډېرې خبرې او د هغه ریکارډونه. ګرانو ملګرو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. نن د اګست پر 9 نیټه د افغانستان ملي لوبډلې وکټ ساتونکی او بریدګر توپوهونکی شفیق الله شفق 13 کلن شو. شفیق الله شفق پر 1989 میلادي کال د اګست پر 9 نیټه د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. شفق په ښی لاس چټکه توپوهنه او وکټ ساتنه کوي. نوموړی د افغانستان ملي لوبډلې ترڅنګ په یو شمېر تجارتي لیګونو کې هم لوبېدلی چې له ډلې یې په افغان غوره لیګ، شپږیزه لیګ او ټي10 هر پړاو کې لوبېږي. شفیق الله شفق په شپږیزه لیګ کې د سپین غر لوبډلې لوبډلمشري هم په غاړه لري او یو ځل یې خپلې لوبډلې ته د شپږیزې اتلولۍ هم ګټلې ده. ورسره په تیر 2013 کال ټي10 لیګ کې هم د پښتون لوبډلې په ګډه ښه وځلېد. شفق په افغان لوبډلې کې د یو هیټر په توګه پیژندل کېږي. هغه تر ډېره په 20 ورځو سیالیو کې لوبېږي. د شفیق الله شفق نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ شفیق الله شفق د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ټوټل 24 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې په دې کې ټولې 21 پاڼې لوبولې دي او 2 ځلې ناسوځېدلې پاتې شوی دی. دغه راز په 408 توپونو باندې ټوټل 413 منډې جوړې کړې دي چې په یوه لوبه کې ډېرې منډې 50 دي. شفق په یو ورځنۍ سیالۍ کې 52 سیزې لري خو کومه سریزه نه لري. په توپوهنه کې 22 څلوریزې او 23 شپږیزې هم وهلې دي. دغه راز یې 9 کیچونه ترلاسه کړي دي او 3 سټمپونه هم ترسره کړي. د شفیق الله شفق نړیوالې 20 ورځې سیالۍ شفیق الله شفق د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ټوټل 4 نړیوالې 20 ورځې سیالۍ ترسره کړي دي چې په دې کې 40 ځلې میدان ته ښکته شوی دی، 11 ځلې ناسوځېدلې پاتې شوی دی. نوموړی ټوټل 455 منډې لري، 310 توپونه یې وهلي او په یوه سیالۍ کې 50 منډې ناسوځېدلې منډې تر ټولو ښه توپوهنه ده. شفیق الله شفق په ورځنیو سیالیو کې یوه نیمه سریزه لري خو کومه سریزه نه لري. همدارنګه 31 څلوریزې وهلي، 22 شپږیزې ترلاسه کړي او هم یې 9 کیچونه نیولي دي. فرست کلاس سیالۍ شفیق الله شفق په خپل لوبیز ژوند کې ټوټل 8 فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي دي چې په دې کې ټول 14 انینګه لوبولي دي، 2 ځلې ناسوځېدلې پاتې شوی دی او ټوټل 595 منډې لري. دغه راز 450 توپونه لوبولي، په یوه سیالۍ کې تر ټولو ډېرې منډې 200 ناسوځېدلې دي. په دې سیالیو کې 53 سیزې لري. دغه راز یوه سریزه هم لري او ټولې 53 څلوریزې وهلي. همدارنګه یې 8 شپږیزې ترلاسه کړي او 8 کیچونه اخیستي دي. د یادولو ده چې شفیق الله شفق د افغانستان په چټک توپوهونکی مشهور دی. نوموړی په دې یوه کال کې د ملي لوبډلې لپاره یوازې د ګوتو په شمار لوبې ترسره کړي دي خو په تجارتي لیګونو کې تر ټولو ښه ځلېدلی دی. نو ملګرو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.